د لاسونو کلک کلک مروړل، د زړه د ضربان تیزوالی، ډارونکې څیره، په نفس اخیستلو کې ستونزه او د غزلو کلکېدلو ترڅنګ د بېځایه چیغو په وهلو سره پوهیږئ چې یو څوک په غوسه دی. د خپرونې له مېلمه مې پوښتلي چې څنګه پوهېدلی شو چې یو څوک په غوسه دی، یعنې د غوسې نښې نښانې څه دي. ترڅنګ یې ډاکټر صاحب د غوسې په هغه حالت هم راته غږېږي چې غوسه څنګه منځته راځي. څنګه چې کله د تصورات خلاف یو اکشن وشي، یو عمل وشي، د غرض عمل چې دی زموږ په دماغ کې ځینې هارمونونه افرازېږي چې هغه ته نارافینفرین وایي، اپینفرین وایي. د اپینفرین په جسم کې سمپتیټیک یو سیستم دی چې دغه اکټیو کوي. چې کله دا سیستم اکټیو شي په انسان باندې نښانې څنګه راځي، دا سیستم کې زیاتره وینه سکیلټل مسل یعنی هغه عضلاتو ته راځي چې کې موږ لاسونه دي، پښې دي او زموږ د باڼو پاس وریځې چې کوم عضلات دي او هغه کس زیر کتل خپل ټارګټ طرف ته او دغه سره د باډي لینګویج یعنی په ژبه باندې تیزه خبرې کول، په لاسو خبرې کول، په سترګو باندې خبرې کول. حتی ځینې وخت کې داسې موشي چې انسان خپل غوسه کنټرول نه کړي، ویشتنه پکې وشي، وهنه پکې وشي. دا هغه ټول نښې نښانې دي چې بل انسان یې معلومولی شي چې دا نارمل نه دی، د نارمل نه ډیویشن یې کړی دی، انحراف یې کړی دی.